لانجمار در رسوسی ویډیو وکړه چې دا چې کومه دی د شی پاشي خوروي موساری سکو وس خورسه موسام دلته کې ناسو موساری سکو مومنتو کیمرا مومنتو موساری سکو ودرېګه پیر صاحب سبا یوسف ودرېګه پیر صاحب ما خو لار څوک را دي ما خو جنا کیمرا دي الا کیمرا دي جلاګار څوک را دي زه چا خو نیم تلک زکه چې تا خو لار راځي نن پیر صاحب دا وړه خوم ته خپل راوستي کوم چې باندې سپری کول ما بولو ما خو دې پر نه بولو ما پاس راوخیږي ځان سره دیواله کېنولی او هغې له ته خوله کې رونړۍ ورکې هغه تاله درکې خوله کې او دا اواز دې پې لګولی چې خدای ته نظر هم وکړه دا مینه دا خو ستاسو خوند کوي دا خبره تپوس کوم انجمار زما په ویډیو باندې 40,000 سبسکرایب اخیستي دي خرچې مرچې هم ډېرې زیاتې سیوا دي په سوشل میډیا دي ګورو گاړو ماړو یې ګرځئ انکم دونه پیسه ته کم طرفه راځي السلام علیکم ګرانو کتونکو دا وخت موجود یم دا ګورئ داسې یو باغ غوندې ځای دی هغلته کې د روډ نه مې ول د پیر صاحب چې هغلته ناست و نور هم ورسره څه واړو تپوسونه دې کوم په سوشل میډیا کې یو شور راغیستی کله ټیبل وللتې ورکوي کله لایف ویډیوګانې کوي کله د جنکو سره راځي پوښتنې دې کوم او هغلته ګورو خو چې ونه تښتي دې چې موږ کله انټرویو کوو دا ځان تښتوي هغلته کې ناست دی ورځم پسې چې دلته کې راغلی دی څه کوي او دغې نورې پوښتنې چې کوم دي د سوشل میډیا په حوالې سره او دا کم څه چې دي سوشل میډیا کې شروع کړلي پوښتنې دې کوم ورځو پې ویډیو راس تر اخره پورې وګورئ مخکې لازم د خپل ملګرو سره شریک کړئ راځه ما سره کیمرمین صاحب ویډیو باندې باندې صحیح ده راځه دلته کې ما پسې راشاته شو دا وګورئ پیر صاحب هغه دی ناست دی ښه دی ښه راځه پیر صاحب دغه دی ناست دی پوښتنې به ورسره کوو دوه درې پوښتنې پیر صاحب ودرېږه پیر صاحب سبا یوسف ودرېږه پیر صاحب ودرېږه پیر صاحب څه کوئ دونه منډې مې درپسې والي ویډیوګانې در سره په میډیا باندې راځي بل اوس دې ویډیو کړله موسی له خوله کې روټۍ ورکې او موسی دې سکو اوس خو رسه موسی هم دلته کې ناست و موسی دې سکو مومنتو کیمرا مومنتو موسی دې سکو ودرېږه پیر صاحب ودرېږه څه ورکه بل اوس ټیبل له ته ولې ورکړله مېلمانه راوغواړئ تا چې په سوشل میډیا باندې بس دا ویډیو کړې وه چې تا ځان سره واړه کېنولي او ته زما د دوه درې خبرې ته پوښتنه نه لکوم صرف د دې جواب راته دا طریقه ده نو نور په څنګه طریقه ته خو موږ له ریپلای هم نه راکړي در پسې ګرځو نه پیدا کېږي اوس هم د لرې نه ولې سړی په کور کې نشي کېناستی پیر صاحب آرام سره یو څو پوښتنې کومه جواب یې راکړه موږ څه خورو خو دي نه تاسو سره ویډیوګانې ولیکئ زما خوا څوک ویډیوګانې کوي او بس ټیبل لاله ته ولې ورکړو طبیعت خراب کوي مړک دا طریقه نه ده هیڅ طریقې زده کوي هغه زده کوي دا ورده مسافرت ته مسافر ته پلان کې رنګې ته شرط تللی نه شو آرام سره څه خبرې کوم څو خبرې نه کوم جواب نن پیر صاحب دا وړه خوم ته خپل راوستي کوم چې باندې سپری کول ما بولو ما خو دې پر نه بولو ما پاس راوخیږي ما خو دې پر بوت ما نه ولي بل ما ګرو تاسو راشي د کس برډه د چې ګران جوړ شي ریسپیکټ یو شي دې پر نه بولو ما په سر راوخیږي ما به دې ته کې پیسې پر نه بولي په ټیک ټاک دی ویډیوګانې کېږه نه او ویډیوګانې دې راځي په میډیا باندې ګورو ځان سره دیواله کېنولی او هغې له ته خوله کې رونړۍ ورکې هغه تاله درکې خوله کې او دا اواز دې پې لګولی چې خدای ته نظر هم وکړه دا مینه دا خو ستاسو خوند کوي دا خبره دا صحیح تپوس نه دی نه صحیح تپوس کوم مړه انټرویو کې وکړم زه ورکېږه دا څه شروع کړلی صحیح تپوس مې نه نو پیر صاحب دغه ویډیو ستاسو سره خوند کوي چې تاسو دغه ویډیو کوئ ختم شوي دا دغه یو کال وشو مړه شرمول کوئ صحیح تپوس کوه زه خیر پیر صاحب نور دغه ویډیوګانې وړو سره مه کوه حقیقت نشوي دي دا تاسو ما کوه زما خو لار څوک را دي ما خو جنا کیمرا دي الا کیمرا دي جلاګار څوک را دي زه چا خو نیم تلک ځکه چې تا خو راځي بس خپل شهرت پر راځي بل ورځ د ټیک ټاک اکاونټ چې کم غټ اکاونټ دی هغه چرته لاړو بس اخو ما دې پر بیان کو چې په کې د ما د ویډیوګانې وی چې سجنه کوته شوی وي صدق ماشومان ته شوی وي او خلکو ابجیکشن کو خلکو کنځري کولې ردی بدی ویلې کنه خپه کېده موږ دا ټیک ټاک او دا میډیا خپل پین د پر استعمال وکنه ته هم پین خوشاله خپه کېده نو مې بیان کو بل مې سٹارټ کو پیر صاحب دا راته وایي خرچې مرچې هم ډېرې زیاتې سیوا دي په سوشل میډیا دي ګورو گاړو ماړو یې ګرځئ انکم دونه پیسه ته کم طرفه راځي انکم ان شاء الله تعالی مونږ په الله باندې یقین دی بروسته ده اعتماد دی ټرست الله تعالی راکوي د غیب خزانې کلاو دی ان شاء الله تعالی د غیب خزانې مونږ د بعض مليان په شان نه یو چې سوالونه کوي الحمدلله په الله یقین دی الله دې هر څه راکوي او په الله 100% یقین دی یقین مې جوړ کړی دی چې الله مې څه غوښتلي الله کوي یو ټیم کې مې د لایو ویډیو کتل وکیل ډېر زیات په لایو کې خراب کړو نو تا ته چا ویلي وکیل سره لایو راځه نو بس هغه ټیمونه چې اوس پې خفه یو لایو هم پرېښې ده لایو نه کوم سمې لارې ته لاړه
الحمدلله الله فضل دی کرم دی عنایت دی. څو ورځې مخکې لانجمار د رسوسي ویډیو وکړه چې دا چې کومه دی داسې په حاشي خوروي ویډیوګانې کې د لکانو سره یو روغه ویډیو د باندې کړله هغې ریسپونس بیا ورنکړو خلکو د صفایي ورنه کړه چې دا څنګه چلو. زه چا ته ریسپانس نه ورکوم. دغه خلک په ما باندې خپل ځان فیمس کوي الحمدلله. زه الله برانډ پیدا لانجمار ته باندې ځان فیمس برانډ یم برانډ. لانجمار زما په ویډیو باندې 40,000 سبسکرایب اخیستی دي. 40,000 لانجمار څوک ته؟ هو لانجمار واټ از لانجمار؟ لانجمار کون ہے؟ لانجمار څوک ته؟ لانجمار چې میرا ګوید لانجمار څه ته وایي؟ لانجمار زه ودر سپینه سره نه کوم. لانجمار دلته لګیا به خلک لګیا علما لګیا دي لانجمار لګیا ټوپک ما لګیا دي لاټرین ما لګیا دي سی وکړه ځان دا کوي مړه پر ځان فیمس کوي په ما باندې. میمر دي ډېر کلیپونه رالی استعمالې هم چې میمرز لا پیغام ورکړي سره کلیپونه یوز کوي ته ځان ډېر غیرتي کې د فیمر ته پیغام ورکړه خو ځم دا په انګلیش کې وایه دوی په پښتو کې نه پوهېږي. بس خپل ځان فیمس کوي. ما ته دوا کوي دوا ما ته دغه مولیان دوا کوي ما ته لاټرین ما دلی ټوپک ما دلی لانجمار دلی چې په ما باندې خپل میم دلی چې چا اکاونټ دی ما په ویډیو وکړي ما په ویډیو وکړي اکاونټ مارل شي الحمدلله. زه برانډ یم. زه پکې خیبر پښتونخوا کې ځان نه غټ برانډ نه منم او دا مخکې ملي زه د نواب شاه جهان نسه یم چې نواب شاه جهان نسه شوم بیا خو برانډ د پاسه برانډ یم دا. بل دا راته وایي پیر صاحب لایو دې ولې پرېښوه ده؟ یاره لایو کې څه کسان په پاکستان په سکنځلې کوي پاکستان په جنډه په سکنځلې کوي او د پاکستان خلاف مونږ خبره نشو برداشت کولی په تړي ورسورېږو بیا د مونږ نه کنځلې کوي چې مونږ کنځلې وکړو بیا خلک کلیپس کټ کړي زمونږ د کنځلو کلیپس چې کوم دی هغه راوړي فیسبوک ته راوړي یوټیوب ته راوړي زمونږ د بدنامۍ کوشش کوي. نو لا یې پرېښوده چې ځای کې تر باندې تهمت لګي نو هغه ځای پرېږده نو لا یې بیخي ختمه کړه. پیر صاحب دا راته وایي که نه دا ځینې خلک مونږ په د سوشل میډیا ګورو د افغانستان بیرغ یې راغستی او ویډیوګانې کوي چې افغانستان باندې مونږ ډېر مین یو افغانستان بیرغ یې شاته لګولی او دا لایو ویډیوګانې کوي دې خلکو د افغانستان سره دونه مینه شته څه پیغام ورکړي د ټیک ټاکرانو له د دوی د افغانستان ته هېڅ مینه نشته هېڅ محبت ورته نشته هېڅ عقیدت ورته نشته هېڅ اخوت ورته نشته. دوی صرف د خپل ګپ ټیم دپاره لګیا دي او زما د افغانستان خلکو ته دا اپیل دی دا درخواست دی چې په افغانستان کې ډېر غربت دی ډېر یتیمان پکې دي ډېر مسکینان پکې دي. په افغانستان باندې 30 کاله جنګونه وشو ماشومان پکې یتیمان شو ښځې پکې کونډې شوې خلک بې کوره شو کورونه پکې وران شو هلته ډېر غربت دی. دغه پیسې راولئ دغه افغانستان ته ولېږئ دغه یتیمان ته ولېږئ دغه کونډو ته ولېږئ دغه ماشومان ته ولېږئ چې سکولونه پرې ووایي. دلته چې کم دي هېڅ محبت نشته. محبت دې ته نه وایي چې چا ته محبت ساتي د الله د رضا پر ساته د چا ته بغض ساتي د الله رضا پر دا کامل ایمان دی دا رضا نه لګیا دی. ما چې زموږ د افغانستان سره محبت دی د افغانستان سره محبت زمونږ دی په زړه کې ساتو په زړه کې ساتو او چا ته ښکاره کوو نه د رضا نه لګیا دی مړه چې پالتو د جانډې راخلي. پیر صاحب ورځ ډېر ښکلی نصیحت کړی د ټیک ټاکرانو ته چې د جنکو سره دا ویډیوګانې مه کوئ او ویډیو هم دې بیا ختمه کړه وروسته دې مافیانې اوښتي دا ولي؟ یاره مونږ ملنګان خلک وو چا جګړې مګړې نه کوو د جګړو نو جنګونو څخه خیریږو دا خلک بیا په موږ پسې جګړو راشي که پسې نور خلک ویډیوګانې کوي اخیر دی چې مونږ په چا پسې وکړو یاره بیا کنځلې کوم جګړو لپاره راځي یاره نو مونږ د جګړو ډېر سخت خیریږو یاره. ګرانو کتونکو دغه وه زموږ د نن ورځ انټرویو او امید لرم ویډیو هم خوښ شوي ویډیو را سره لایک کړئ مخکې خپل ملګرو سم شریک کړئ چېرته هم چې الله مو تل خوشحاله او آباد لره د لوی الله په امان.